shine bright like a diamond. And we gonna let it burn. That's when we uncover, cover. کوم سکول لري هغه کسانو لپاره ډېر ضروري اپلیکیشن دی چې انګلیش کې ډېر په کار راځي. زمونږ ځکه ډېر ملګري دي ورونه دي چې هغه انګلیش دا چې کوم وربونو فرست پارم یا سیکنډ تھرډ پارم چې کوم وي نو دا نه ورځي، مثال ګران وي ورته او هغه میلاویږي نه لکه ډکشنرۍ کې هغه به خامخا یادول پکار وي. نو نن زه تاسو ته د هغې داسې اسان اپلیکیشن ښیم چې هغې کې تاسو سرچ کې د څه دغه ورکړئ، مثال لکه رایټ ورکړئ، لکه رایټ تھرډ پارم سیکنډ پارم تھرډ پارم په اسانۍ سره معلوم کړئ. لکه سرچ کې تاسو څه ورکوئ نو هغه به د هغې فرست پارم سیکنډ تھرډ پارم راوځي. نو هغه نن تاسو ته دا اپلیکیشن ښیم. را به شئ پلی سټور له پلی سټور به کلیک کړئ. پلی سټور چې کلیک کړو سرچ کې به ولیکئ وربس انګلیش وربس به ولیکئ انګلیش Ahora net de culo que le mandó Anas. नेट में खुलाओ को सर्च पे कम इंग्लिश वर्ब्स दे के खो ډیر شی راوړي بلا شی خدا ټول بیکاره دي ما وګورته خدای او ډیر زبردست اپلیکیشن دی انګلیش وربس چې دا 10,000 کسانو ډاونلوډ کړی دی. هغه به شئ نو بار شئ انګلیش وربس دا به کلیک کړئ. دا را وامیړو نو دا به کلیک کړئ انګلیش وربس. دا وګوره داسې هم درته راوستي دی ښکته دا یو وربس دغه موجود دی. که تاسو سرچ کې مثال غواړئ یو وربس دغه تاسو له سیکنډ تھرډ پارم نه درځي مثال دا سرچ به کلیک کړئ. سرچ کې مثال زه دا لیکم رایټ دا وګوره رایټ مې کلیک کړو نو رایټ روټ ریټن دا تھرډ پارم ټول سیکنډ تھرډ پارم پکې موجود دی. بیا مثال تاسو دا اورئ وایس باندې لکه دا کلیک کړئ Right. روټ ریټن دا به کلیک کړئ. واپس یې راته تصویر هم ښیي دا وګوره ماشوم ته وګوره تصویر خط پینې ورته داسې کړی چې لیکي واپس دا ډیفینیشن هم درته لیکلی اگزامپل یې مثالونه هم ورکړي دي او دا تاسو چې بیا دا کلیک کړئ کلر هم بدلولی شئ. دا چې کلیک کړئ نو دا فیورټ ته بیا ورځي که نه فیورټ کوئ یا نه که ځان سره ایډ کوئ بار چې شئ د یې خو سیټینګ او کوم فیورټ دغه وي ستاسو به دا کلیک کړئ راوګرځوئ. والسلام.